ننګرهار کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې به سلګونه زره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وویل په دغه کمپاین کې به د ختیځونو په کچه 1,400,000 د 5 کالو کم عمره ماشومان واکسین شي. په تیر کمپاین په شان باندې دا کمپاین به ان شاء الله په ښه طریقه ترسره شي. تر 14 لکه پورې د زون په سطح باندې د حوزه کې ماشومان واکسین کیږي. د والدینو د علاقې د خلکو نه موږ غوښتنه ده چې خپل ماشومان واکسین ته راوړي او خپل ماشومان واکسین کې خدای نه خسته چې د ماشومان د واکسین نه فاتح نشي او په داسې مرض باندې اخته نشي چې هغه بیا د مرګ یا د عمرې د فلج سبب ګرځي. په ورته وخت کې د ننګرهار عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر حکم خان ګلابزی وایي د کمپاین په دغه موده کې به د 2980 ټیمونو پر مټ 200 سالو کې څه باندې 900,000 د 15 کالو عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو لومړنۍ ورځ د کمپاین به زموږ په 4 ورځې دوام ولري او ټول هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه کته وي هغه واکسین کیږي. دویش ولسوالۍ کې به د کمپاین جریان ولري د 2980 ټیمونو په واسطه باندې چې په دې کې 115 کوارډیناټوران دي 548 په شاوخوا کې زموږ سپروایزران لرو. زموږ د هدف وړ ماشومان هغه ماشومان چې د عمر د 15 کالو څخه کته وي هغه به د 3,000 په شاوخوا کې وي. د یادونې وړ چې د ګوزن ضد واکسین کمپاین په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي په پایله کې اوس خلک د قایل شوي چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي ترڅو د ګوزن پر ناعلاج ناروغۍ اخته نشي.